سلامونه ګران دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګران دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ما دا طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو لوګو جوړ کړو. یعنې تاسو د یوټیوب لپاره یا هم د فیسبوک لپاره د فیسبوک پاڼې لپاره ښایسته لوګو څنګه جوړولی شو دوستانو، بغیر له کوم زحمت څخه تاسو پرې جوړولی شئ. دوستانو دغه ډېره خوندوره ویډیو ده، تاسو به دغه ویډیو ډېره خوښه شي. دوستانو ویډیو تر اخره سره وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ. نو راځو دوستانو دغه ویډیو شروع کوو. ویډیو له شروع کېدو دمخه مو که زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل آیکن باندې هم ضرور کلیک وکړئ. بیا پاس په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ژر ورسیږي. که څوک دغه ویډیو په فیسبوک کې ګوري، زموږ فیسبوک پاڼه هم درسره لایک کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو دوستانو. دوستانو دغه یو اپلیکیشن ده چې د لوګو ډیزاینر په نوم باندې ده. د دې لینک به تاسو ته ما لاندې په ډسکرپشن کې درکړی وي، تاسو له هغه ځای څخه را ډاونلوډ کړئ. څوک چې په یوټیوب کې ویډیو ګوري له هغه ځای څخه ډاونلوډ کولی شي، او که څوک فیسبوک کې ویډیو ګوري پلی سټور ته راسئ، پلی سټور سرچ کې ورته ولیکئ لوګو میکر 2021. هم چې کله ولیکئ دریم یو تاسو را ډاونلوډ کړئ. دریم یو اپلیکیشن ده، تصویر کې لږ فرق شته، خو دغه چې کله تاسو را ډاونلوډ کړئ دوستانو دغه یو اپلیکیشن ده. کله چې دغه یو را ډاونلوډ کړو دوستانو نو دغه به تاسو ته یو نوې صفحه را خلاصه شي. دا دوستانو دغه یو ډېر ښکلی اپلیکیشن ده، بلکل فری. هغه نور چې دي که نه نور هم شته، خو هغه د نیټ سره کار کوي، دغه نیټ نه بغیر کار کوي. تاسو پکې بغیر له زحمت څخه تاسو لوګو جوړولی شئ. هر ډول لوګو تاسو جوړولی شئ دوستانو، د هر څه په باره کې. دلته تاسو لانګویج ورته انتخاب کړئ، نیکسټ باندې به کلیک وکړو. دلته تاسو بزنس نیم، تاسو نوم څه ده، مثال زه نوم ورکوم، مثال دا نوم ما ورکړه فیسبوک. نیکسټ باندې کلیک کوم. دلته تاسو یو کټګوري ورته انتخاب کړئ، مثال ما دا ورته انتخاب کړه، او ستاسو بزنس نیم بزنس د څه په باره کې ده کټګوري ورته انتخاب کړئ. دغه څه ضرورت نشته دوستانو. دغه دوستانو تاسو ته ګورئ راواوښتلې هر ډول لوګو پکې شته دوستانو. یو نیم ګوره دغه کې ښکاري، دا زیړ ټکي ښکاري، دغه بیا په پیسو دي، یو نیم په پیسو کې دي دوستانو، خو ډېر پرې دي دوستانو. او دې کې دوستانو کله چې تاسو نیټ خلاص کړئ دې کې نوي هم راځي دوستانو. دا چې کله تاسو نیټ خلاص کړئ دغه دې کې نوي راځي، نوي لوګو کې راځي. دې کې د میوزیک لپاره تاسو که میوزیک لپاره چینل لرئ یا هم پاڼه لرئ دې کې تاسو جوړولی شئ. او دې کې دغه هم د میوزیک لپاره ده، دغه هم د میوزیک لپاره ده. سایکل لپاره ده، یعنې سایکل په باره کې څه معلومات چې کوئ تاسو. د موټر لپاره ده، چې کله تاسو موټر یعنې چې هغه وي موټر مینځلو باره کې چینل وي یا پاڼه وي، د موټر ضد لپاره هر څه باره کې دوستانو، د عکس لپاره، د هر څه لپاره دوستانو چې تاسو غړو غواړئ هغه لپاره تاسو لوګو پکې جوړولی شئ. چې کله تاسو څومره ډېر پکې بیخي زیات پکې دوستانو کتابو لپاره هم پکې شته. د مور باندې کلیک وکړئ، مور باندې کله کلیک وکړئ دغه دلته دوستانو چې مور باندې کله کلیک وکړئ دلته دوستانو تاسو ټولې لوګو تاسو ته راوړي دي. د روغتون په اړه دي، د مرستې لپاره هر څه لوګو کې شته دوستانو. غواړم تاسو ته اوس یو لوګو جوړوم چې دغه څنګه جوړولی شو دوستانو. دلته اوس ګوره زه مثال غواړم چې د میوزیک په باره کې یو دانه لوګو جوړه کړم. میوزیک باندې به کلیک وکړئ دوستانو. تاسو به دغه فل ایچ ډي تاسو ته جوړوي. لکه اوس دغه زما نوم هم پکې لیکل شوی تیار فیسبوک. دلته دغه نوم باندې دا نیم تاسو هم چینج کولی شئ. دلته نوم باندې به کلیک وکړئ، دلته تاسو په ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. دلته زه اوس راوړم میوزیک ورته لیکم پښتو نیو سونګ. دا مې ورته ولیکه، دا مې چې کله ورته ولیکه دوستانو ته به تاسو دا شی نږدې کړئ ورته، دا شی به ورته کېږدئ. او دغه دې کې دوستانو تاسو د فونټ سایز هم بدلولی شئ، فونټ سټایل هم بدلولی شئ. د فونټ سټایل ته راسئ، دلته ډېر ښکلي ډیزاینونه پکې دي دوستانو، هم ډېر زیات پکې دي دوستانو. او سایز یې هم تاسو وړوکی کولی شئ، غټولی شئ. دوهمه چې ده که نه لاندې ورته ولیکئ، یعنې ستاسو مثال زه ورته لیکم
دا لاندې یو ټیګ لاین ده، په دې باندې به کلیک وکړئ، ایډیټس ته به راسئ، ایډیټ ته کله چې ایډیټ ته راغلی دا به تاسو ختم کړئ. دلته زه ورته لیکم چې پښتو یوټیوب چینل چې کله ولیکو چینج باندې به کلیک وکړئ، دلته ستاسو هغه لیکل دلته غواړئ. دوستانو تاسو ته ښکاري چې دغه ډېر ښکلی جوړ شو او ستاسو په فیسبوک پیج باندې یا هم په یوټیوب چینل باندې لګولی شئ. کله چې دغه غواړئ تاسو ثبت یې کړئ، سیو باندې به کلیک وکړئ. سیو باندې چې کله کلیک وکړئ دلته تاسو ته سایز درښیي، کوم سایز کې غواړئ چې سیو یې کړئ. فل ایچ ډي ته تاسو غواړئ فل ایچ ډي ثبت کړئ، دغه ایچ ډي باندې به کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو پي ان جي ورته انتخاب کړئ، پي ان جي یو جي پي ای جي ده او دغه تاسو ایچ ډي ورته انتخاب کړئ. دلته په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ، ستاسو تصویر به ډاونلوډ شي فل ایچ ډي. دوستانو په دې ویو باندې به کلیک وکړئ، ستاسو تصویر تاسو ته ښکاري چې تاسو تصویر څومره صفا جوړ شوی دی. او نو دوستانو دغه د لوګو جوړولو یو زبردست اپلیکیشن ده، زما خپله ډېر خوښ شو. کله چې تاسو د غوندې لوګو جوړې کړئ ستاسو مینوال هم په دې سره زیاتیږي. دوستانو هیله لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوي. ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، له ملګرو سره هم شیر کړئ. کوم پوښتنه لرئ کمنټ کې ووایاست. تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم، ښې چارې ښه وختونه، الله مو مل شه.